تازه طالبانو څنګه پاکستان په چغو کړو؟ د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ. د پاکستان پوځ ویلي چې هیواد یې په دې وروستیو کې له افغانستانه د امنیتي ضد پیښو د زیاتوالي شاهد دی. د پاکستان پوځ چهارشنبې د غبرګولي پر دویمه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې وسلوال هڅه کوي د افغانستان له لارې پاکستان ته دننه شي او د دغه هیواد امنیتي ځواکونه او ملکیان په نښه کړي. د اعلامیې پر بنسټ د روان کال د اپریل پر 21مه د پاکستان امنیتي ځواکونو د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې د بلوچستان په ژوب سیمه کې عملیات ترسره کړل. په اعلامیه کې راغلي چې پاکستاني ځواکونو په تیره یوه میاشت کې د دغه هیواد د دولت ضد لږ تر لږه 9 وسلوال مخالفین وژلي دي. د پاکستان پوځ په خبره روانې میاشتې پر 14مه په دغو نښتو کې د دغه هیواد یو لوړپوړي پوځي چارواکی هم وژل شوی و. د پاکستان پوځ یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې د ډیورن فرضي کرښې هاخوا اغیزمن مدیریت تضمین کړي. د پاکستان حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې واک ته د طالبان تر رسیدو وروسته ټي ټي پي او دغه هیواد او د حکومت نورې مخالفې ډلې په افغانستان کې دننه له خپلو پټنځایونو بریدونه پلان او تنظیموي. ورته مهال افغان طالبان تل دا ادعا رد کړې او پاکستاني چارواکي د خپل هیواد د امنیت په ټینګښت کې په پاتې راتلو تورن کړي دي. بلخوا د طالب ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ د پرلپسې وقفه‌يي جګړې له امله له تېرې یوې اونۍ راهیسې پر ډیورن کرښه پکتیا کې د خرلاسي دروازه د سوداګرۍ او خلکو پر مخ تړل شوې ده. د ځایي قومي مشرانو په هلو ځلو د دواړو لورو ترمنځ د اوربند تر ټینګښت وروسته اوس د دغې دروازې د پرانستلو لپاره هلې ځلې پیل شوې دي، خو لا یې نتیجه نه ده ورکړې. طالبانو او پاکستاني لورو هم رسمي څه نه دي ویلي.